Today we have lesson about tuti. Tuti mean parrot. Khan tuti lari. Khan has a parrot. Parrot mean tuti. د هغه توتی خبرې کولی شي. His parrot can speak. His parrot mean د هغه توتی. My parrot mean زما توتی. Your parrot mean ستا توتی. Can speak mean خبرې کولی شي. Speak mean خبرې or یا غږېدل. توتی ښکلې بڼکې لري. Parrot has beautiful feathers. توتی ښکلې بڼکې لري. Parrot mean توتی. Beautiful mean ښکلې. Beautiful mean ښکلې. Feathers mean بڼکې. Feathers mean بڼکې. خان توتی لري. Khan has a parrot. د هغه توتی خبرې کولی شي. His parrot can speak. توتی ښکلې بڼکې لري. توتی has beautiful feathers. New words. His mean لري. خبرې mean speak. Can speak mean خبرې کولی شي. ښکلې بڼکې beautiful feathers. او که وزرونه وای بیا wings راځي. wing وزر WING wing. او که جمع وي دوه وزرونه وي یا ډیر بیا wings WINGS. Parrot has beautiful wings. یعنی توتی ښکلي وزرونه لري. اوس د درس دویمه برخه. Khan has a parrot. Khan توتی لري. Khan has a parrot. Khan توتی لري. His parrot can speak. د هغه توتی خبرې کولی شي. یا د هغه توتی غږېدلی شي. Can speak معنا غږېدلی شي یا خبرې کولی شي. Parrot has beautiful feathers. توتی ښکلې بڼکې لري. Beautiful feathers ښکلې بڼکې. او که وزرونه وي بیا beautiful wings ښکلي وزرونه. ګرانو ملګرو پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او خوښ کړئ. غزا نور هم زما فیسبوک دی او همدې نوم سره زما ټویټر او لینکدین هم دی. پښتو زده کړه یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه کې تاسو د پښتو انګریزي پښتو لیک لوست پښتو ګرامر په هکله درسونه لیدلی لوستلی سئ. مختلفې لړۍ له 2 کلونو راهیسې روانې دي او په کور تاسو ته زده کړې شرایط برابروي. دا ډول که تاسو غواړئ چې آنلاین زده کړې له پښتو زده کړې سره وکړئ نو موږ ستاسو خدمت کې یو. ښه وخت.